په دې نصیحت باندې یا په دې خبر باندې موږ ډېرې زیاتې خبرې اکثر د ملګرو ته کوو. وجه دا چې دا هغه نصیحت دی که نه چې دې ته ته موږ هر وخت ضرورت لرو، هر وخت موږ دې ته ضرورت لرو، خصوصا د کله نه چې دا انټرنیټ او دا میډیا او دا عامه شوي د هر سړي په جیب کې موبایل پروت دی. ځکه چې دا نصیحت تاسو په دې زړه باندې ولیکئ چې الله تا ایني او الله ستا اوري په هر ځای کې چې په هر ځمکه باندې چې او که هغه ځوان دی که بوډا دی او که هغه نارینه او که هغه زنانه ده. رمضان موږ ته بله دا خبره ښیي درېیمه چې موږ ټول الله ته محتاج یو، موږ غریبانان فقیران یو د الله په مخ کې. څنګه روژه موږ ته دا خبره ښیي، څنګه رمضان موږ ته دا خبره ښیي؟ هغه داسې یو طریقه هغه ده، په دې طریقې سره موږ ته ښیي چې د سحر نه د ماښامه پورې څوک داسې نشتی د چا دا طاقت او زور نشتی چې دا حکم بدل کړي. چېرې د سحر نه مازدیګره پورې روژه شوه یا د سحر نه د ماسپښینه پورې روژه ده، یا داسې کار به وکړو چې شپې ته به یې واړو. چېرې د شپې به روژه نیسو که شپې خلک نه اوده پراته یو دا موسم هم برابر د زور او طاقت په هېڅ چا کې نشته. ورسره دا خبره یاده کړه که الله رب العزت دا رزق په موږ باندې بند کړو، لکه څنګه چې سورة الملک کې الله دا خبره ذکر کړې ده، وایي که زه دا رزق بند کړمه نو څوک داسې شتي چې تاسو له دا رزق درکړي زما نه علاوه. رمضان موږ ته دا خبره ښیي چې موږ د الله په مخ کې فقیران محتاج خلک، او څنګه به موږ الله ته محتاج نه یو، څنګه به موږ د الله په مخ کې غریبانان نه یو، او موږ د هغه مخلوق یو، موږ د هغه بندګان. الله دا خبره په سورة فاطر کی ذکر کړی ده، یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. الله اے خلق یا ایها الناس تاسو ټول الله ته محتاج یې، الله په مخ کې غریبانان یې، فقیران یې، کمزور یې، او الله بې پروا ذات دی، غني دی، بې پروا دی، نه موږ ته ضرورت لري نه زموږ د عباداتو ته ضرورت لري او هېڅ ته ضرورت نه لري. رب العالمین د هغه په مخ کې عاجزي موږ خو یو د الله ته محتاج، خو که موږ دا محتاجي راښکاره کړو دا د الله ډېره خوښه ده. دا ورسره یاد ساته، د الله په مخ کې عاجزي کول، الله ته عاجزي کول، هغه دقه دی چې ته د الله بندګي وکړي. بعض خلک د دې ډېر اوږده اوږده تعریفونه بیانوي چې د الله په مخ کې عاجزي کول څه مطلب دی. لنډ تعریف یې دا دی هر قسمه عبادت چې ته کې درته عاجزي کوي. څنګه عاجزي ده؟ لکه اوس الله ماته ویلي چې ته به د ماسخوتن لمونځ کوې او زه د ماسخوتن د لمانځه نه را روان یم او خپل کارونه پرېږدم او خپل بچي پرېږدم او کور پرېږدم او کاروبار پرېږدم او مزې او چرچې پرېږدم او را روان یم او کیدای شي بیمار هم یم او کیدای شي طبیعت مې ښه نه او کیدای شي موسم ښه نه او بیا هم را روان یم. یو سړی مو چې په دې کې څه عاجزي ده؟ ته څه عاجزي په دې کې دا ده چې کله د هغه رب حکم راغی نو ما سره دویمه لار بله نه وه، زه رالم حقه مانځه ته د الله د حکم ته مې غاړه کېښوده، دې ته وایي عاجزي کول. یعنې دا خبره دې سړي راښکاره کړه چې او یا الله چې ته راته څه ووایې زما څه مجال نشته چې زه د هغې نه اخوا دېخوا شم، ځکه چې زه تا ته محتاج یم، زه ستا بنده یم. رمضان موږ ته دا خبره ښه د نور د ډوبېدو نه یو منټ مخکې څوک روژه ماتولی شي؟ نشي ماتولی. او د سحر د راختو نه یو 10 منټه یو 15 منټه څوک دا خبره لیټ کولی شي چې زه روژه به وروسته بنده کړم. ما یو ورځ حج کې دې خبرې ته سوچ کوو د عرفات په میدان باندې کله چې دا نور ډوبېدو والو او دا خلک وتو روانېدو مزدلفې ته، نو نور لا ډوب شوی نه و، دا خلک په دې باډر ولاړو بالکل حدودو باندې.
د عرفات حدود چې به کوم ځای ختمېږي به دې ځای ورغی او هېڅ تم ضرورت نه و هېڅ زور تم ضرورت نه و چې څه زور ای چې ښه دا خلک منع کړي یا دیوال ورته ووایه نه نه دیوال میوال ته ضرورت نه و دغه شان دا خلک ولاړ ما دغه ټیم کې دې خبرې ته سوچ وکړو ما د عرش والا رب څومره زور دی چې ویلي دي چې د نور د ډوبېدو نه مخکې نشي ورته څوک دې ته وځي دا هغه بندګان دي الله ته محتاج حالانکه نور د ډوبېدو نه یو منټ مخکې 2 منټه مخکې سړی دې کې څه دي چل دي کې دا دی چې څوک زمونږ رب دی کوم چې زمونږ مالک دی هغه یې نه بځي نه دیوال شتي نه زنځیرونه شتي نه راته څه اوسپنې چوري نه راته هتکړۍ چوري حکم دا دی موږ د هغه بندګان خو چې څنګه دا نور ډوب شو که نو دا مخلوق چې کوم روان شو دا د الله زور او طاقت دی او په دې کې موږ ته دا خبره راښکاره کوي چې ګوره تاسو کمزور یې تاسو ماته محتاج